د وطن او نړۍ د کرکټ ویاړلي څره ښاغلی رحمان الله ګربز مو د نننۍ خپرونې ځانګړی میلمه دی. ګربز ستړي مه شئ، ډېره مننه چې وخت راکوئ. خوشحاله اوسئ. تاسو ټول همکارانو نه ډېره مننه چې دلته راغلي او زموږ دې خړې جونګړې ته ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. ویسټ انډیز راستون شوئ، سیده د کابل کرکټ ملي لوبغالي ته په شپږیزه کې ولوبېدئ. مس عینک لوبډله مو تر پای لوبې ورسوله، ځوانو لوبغاړو ته هم مشورې ورکړې، مینوالو ته هم بې کچې مینه ورکړه او بیرته خوست ته راغلئ. دلته په تمریناتو باندې بوخت یاستئ. په کوم موډ بیرته وطن ته راغلي یاست؟ وطن ډېر خوږ دی. زه چې وطن نه څومره بار وخت تېر کړم، هغه سکون، هغه ارامتیا راته نه میلاویږي. او چې وطن ته راشم او که وطن کې 15 ورځې هم تېرې کړم، زما وجود او زما مازغه بیخي آرام شي. نو وطن ته راغلم او بلکل شپږیزې ته راغلو. شپږیزه کې ټیم فاینل ته ورسېدو. د ځوانانو ښې لوبې برکت و، ځوانانو ډېرې ښه لوبې وکړې او د هیوادوالو مینه وه. هیوادوالو موږ ته ډېره زیاته مینه راکړه او د دوی هم حق کېږي چې موږ هم ورته واپس مینه ورکړو. دا چې اوس راغلی یم خوست ته، خپل کور کې یم، دلته بس پریکټس مې دلته روان کړی تر څو په پریکټس کې اوسېږم. لږ چکر مې ووهلو په خپل خوست کې، خو خپل پریکټس مې جاري وساتلو تر څو موږ یې شکپ او د روان سیریز دپاره آماده واوسو. واقعا خوشحاله یم. په خپل وطن کې ډېر ارامي احساسوم. 15 کال کې مو بېلابېل لوبي سفرونه ولرل. د خپل کرکټ لپاره یې څومره یو ښه کال ګڼئ؟ 2019 نه تر دې دمه الحمدلله هر یو کال مې یو تر بله ښه روان وي. تر اوسه ډېر خوشحاله یم. څه چې کوم د خپل د افغانستان د ګټې په خاطر یې کوم او د افغانستان ګټه چې پکې په هغې باندې ډېر خوشحاله کېږم او ډېر خوند راکوي. نو الحمدلله تر اوسه پورې هر څه ښه روان دي. مخکې ټرای سیریز را روان دی او د ترڅنګ له هغې بیا ډېر مهم آسیا جام دی. په افغان لوبډله کې د یوه پراپر بیټر په توګه ستاسو دا کړې خوارۍ به څومره رنګ راوړي؟ د سپورټسمین په حیث باندې زموږ په لاس کې محنت کول دي. د یو پروفیشنل لوبغاړي او د یو افغانستان د کرکټر په حیث باندې زه صرف محنت کولی شم. هغه زه خپل ضمیر ته ملامته نه یم. الحمدلله تر اوسه پورې ما دومره محنت کړی چې زه مطمئن یم چې ډېر چا به په ډېرو ځایونو کې مې کړی. دا وجه دا نه ده چې زه د دې خلکو نه ځان غټ وبولم یا د غټ لوبغاړی مې نظر کې، نه، خو هر وخت مې نظر کې همدا وي چې یو داسې څه وکړم د افغانستان دپاره، ځکه توقعګانې زیاتې دي د افغانستان د هیوادوالو د مینهوالو. دوی موږ ته په تمه چې موږ به دوی ته لوبې ګټو. نو دا زموږ هم فرض کېږي چې دلته نه دومره نه ستړی کېدونکې هلې ځلې وکړو تر څو د افغانستان دپاره ښې لاسته راوړنې ولرو او راتلونکي کوم لوبې چې لرو د هیوادوالو په شونډو باندې مسکا راولو او دوی ته خوشحالي ورکړو. د ویسټ انډیز سی پی ایل غوره لیګ مو میس کړ. تقریبا موږ څومره معلومات ترلاسه کړي دي، البته 2,60,000 ډالر قرارداد مو لغوه کړ او په وطن دننه مو په شپږیزه کې هم ګډون وکړ او دغسې مو دلته هم تمرینات ساتلي دي. دا یې مهم ګڼئ او که نه په لیګ کې ستاسو تمرینات مهم وو؟ ګوره، پیسې دا به ځي او راځي. افغانستان ماته عزت راکړی. زه چې نن څوک یم، څه یادېږم، د دې افغانستان د نوم په خاطر یادېږم او څوک دغه څومره لیګونه چې ما غواړي او ما خپل ټیمونو کې شاملوي د افغانستان برکت دی. که ما چېرته په افغانستان کې لوبه نه وه کړې، د افغانستان نمایندګي ما نه وی کړې، نو دا یو ټیم ما نه غواړي. او د اوس هم چې کله د افغانستان دپاره ښه لوبه ونه کړم، دا ټول ټیمونه به ما پرېږدي، ما به یو مو نه غواړي. داسې یو ځل نه څو ځلې ما دغه شانتې پیسې د افغانستان لپاره پرېښي دي او په خوشحالۍ سره وایم چې خوشحاله یم چې دغه شانتې دومره څه کولی شم د افغانستان لپاره. دا زموږ په وس کې کار دی. او بلکل سی پی ایل کې ما کنټرکټ د ګیان لپاره ساین کړی او 2 کاله ما ساین کړی. راتلونکي کال کې هم که چېرته زموږ خپلې لوبې دوی سره کلش کې وي، زه به بیا لاړ نه شم، خپلې لوبې ته به دوام ورکړم. دا ما کولی شول یو لوبه 2 لوبې وکړم، خو دا چې ویسټ انډیز ډېر لرې دی نو نه مې شول کولی چې خپل افغانستان تمریناتي کیمپ جوین کړم او تمریناتي کیمپ کې دوی سره یو ځای اوسم. نو ما بهتره وګڼله چې سی پی ایل پرېږدم او خپل تمریناتي کیمپ ته پام وکړم تر څو د دې هیوادوالو په شونډو مسکا راولم او دوی ته میچونه وګټم.
ځکه ماته د بل هر لیګ نه د بل هر کرکټ نه د افغانستان کرکټ ډېر اهمیت لري او ورسره مینه لرم. کور ودان په افغان ملي لوبډله کې د یو خاص بیټر یا توپوهونکي په حیث لوبیږي، که چیرې د په ملي لوبډله کې لوبډل مشري درکول کیږي، د کوم فارمټ لپاره مدیریت په ستاسو لپاره اغیزمن وي؟ اول خو څوک چې لګیا دي خدای د دوی ته توفیق ورکړي، الله دې دوی نورم تکړه ولري چې په خپل فارمټ په خپل هر یو بش کې دوی خپل پراپر د افغانستان لپاره خدمت وکړي. تر اوسه پورې مې کوم کوشش هم نه دی کړی او نه غواړم هم نه چې په دې خبر باندې وغږېږم. دا چې راکړی شي مثال ما د دې جوګه وګڼي کرکټ بورډ او زمونږ لوبغاړي ما سره خوښ اوسي، ولې نه د افغانستان په مونږ حق لري، په هر بخش کې باید کار ورته وکړو. اوس ما هم پوره کرکټ کړی دی او پوره په هر څه باندې پوه شوی یم. دا چې کله دا ذمهواري ما ته راغاړې شوه هغې وخت کې به انشاءالله هر څه ته آماده اوسم او سپیشلی T20 ښه فارمټ دی زما دپاره. T20 یو داسې فارمټ دی چې هغې دپاره فکر کوم زه یو جوړ لوبغاړی یم، خو تر اوسه پورې راشد ښه لګیا دی. خدای دې وکړي چې د افغانستان دپاره نور هم ښه وځلیږي او ښې لوبې وګټو په ګډه باندې، نو انشاءالله T20 ته بیا وخت سره ګورو. مخکې په لیګ کرکټ باندې خبرې اترې وکړله، ومو ویل چې د همیش لپاره به زما هڅه دا وي چې ملي دندې ته اولویت ورکړم. څومره فرق درته ښکاري د ملي لوبو او د ترڅنګ د لیګ په لوبو کې؟ ما مخکې وویلې او دا بیا وایم او دا به بیا وایم، تر هغې پورې چې زما په وجود کې ساه او وجود کې انرژي، دا به تل هم زما دا شعار چې اول وطن بیا نور لیګونه. صحیح. وطن ماته د هر څه نه اولویت لري، اول وطن نه بغیر البته زما پوښتنه به جز به دغه هم وي چې کله میدان ته ښکته کېږئ زه پوه شوم جذبه ګوره زه ستا خبرې ته راځم. کله چې لیګ کې مونږ لوبې کوو ګټه تاوان صرف زمونږ دی. که چېرته مونږ په یو لیګ کې ښه ولوبېږو خو راتلونکي کال ته زمونږ پیسې نور هم زیاتېږي، هر څوک هم غواړي، او که ښه ونه لوبېږو یا به م راتلونکي کال ته څوک غواړي نه یا به رانه پیسې کمیږي یا به م کیدای شي په دغې کومو پیسو باندې چې لوبېږو ولوبوي. دا زمونږ ګټه تاوان دی. ایخوا هغه چې دی هغه زما شخصي تاوان او ګټه ده. دا ما مخکې هم ډېر مخکې یو خبره کړې وه، خو د افغانستان دپاره چې کله لوبې کوې هغه یو مختلف پریشر وي. کله چې ته د افغانستان دپاره خالي ګراونډ ته کته کېږې هغه په زرهاوو خلک تا ته په کراوډ کې ناست دي، چغې وهي درته، په ګرمیو په یخنیو په دې حالاتو کې درته ناست دي، لرو لرو ځایونه راغلي او کارونه یې پرې ایښي. دا هغه څه دي چې مونږ ته بیا په مونږ باندې یو ایکسټرا پریشر هم دی او دا هغه څه دي چې مونږ ته احساس هم راکوي چې یار مونږ یو څوک یو د چا دپاره لګیا یو، او نه لیګ کې چې کله ته لوبه کوې یو فرنچایز دپاره لګیا یو څو کسانو دپاره لګیا. کله چې ته د یو ملک نمایندګي کوې د ملک نمایندګي ته د میلیونز او د میلیونز خلکو نمایندګي کوې او هغه ستا په ګټلو باندې خوشحاله کېږي او په بایللو باندې خفه کېږي، نو دا واقعا چې ډېر زیات پریشر دی او دا پریشر او دا یو چیلنج دی. دا مونږ اکسپټ کړی دی. ما خو په خپل ځان باندې دا چیلنج هر وخت اکسپټ کړی، ځکه زه پوهېږم ما سره چې اکثره مینوال مخامخ شي ما نه دا پوښتنه کې ما ته وایي خدای ته وګوره لږ ګزاره کوه چې دا اوټ شي زمونږ هر څه خراب شي. نو زما ځواب هم دا چې ګورئ کوشش مونږ کوو، محنت کوو، نور چې څه الله کوي الله په خپل کارونو باندې ډېر ښه پوهېږي. نو فرق د تجارتي لوبو او د افغانستان د نېشنل لوبو هم دا دی. خبره مو د چټکې توپوهنې وکړه، دا ستا په ذات کې دي او که نه دا د لوبډلې هغه توقع ته هم ګوري؟ اکثره موږ که مثالونه راوړو په هغه لوبه کې چې رحمان الله ګربز ښه ثابت شوی دی ګټه یې د افغانستان په طرف کېږي. ګورئ مونږ چې لوبه ګټو ټول ټیم یې ګټو، که بایلو یم ټول ټیم یې بایلو. دا پوښتنه مان اکثره وخت کېږي خو زما ځواب هم دا یو وي، زه ځان ته کریډیټ نه بیایم چې زه که لوبه وکړم شاید زما رولز به پکې زیات دي خو دا نه وایم چې دا زه یوازې ګټم چې تر څو زه یو نه هدف لکه یوریج دی او د ترڅنګ ګورئ دا واقعا دا خبره ده چې کله یو تیز لوبغاړی لوبه کوي هغه تیز رنزونه راولي د ټیم دپاره، نو ټیم به خامخا ګټې طرف ته زیات ځي. خو د ګټې په کې به زه وایم د هر یو خپل رول وي
اوس زمونږ په ټیم کې هم د هر یو خپل رول دی. زما ځان ته رول دی، د ابراهیم ځان ته رول دی، د حشمت شهیدي ځان ته رول دی، او د بل لوبغاړي ځان ته رول دی. نو دا هغه شیان دي چې خپل خپل رول باید سړی مخته یوسي. ابراهیم زما رول نشي ادا کولی، زه د ابراهیم رول نشم ادا کولی. که ادا هم کو د یو بل رول شاید د ټیم دپاره یې ګټه نه وي. نو زه چې کوم شی کوم دا د افغانستان په ګټه کوم. کله مې هم شخصي ګټه ځان ته نه ده غرض کړې په دې کې چې زه وایم چې راځه ځان ته لږ رنځ وکړم. او ابراهیم چې لوبه کوي مې د افغانستان دپاره لوبه کوي، کله هم دا سوچ نه دی کړی چې راځه داسې تیزه لوبه وکړه چې وکړه. یعنې د هر یو خپل یو ټیم کې رول معلوم وي، هغه وظیفه یې معلومه وي. ستا جورنالیزم وظیفه ده، راځئ ما نه انټرویو اخلي. زما وظیفه ده تا سره خبرې کوم او خپل کرکټ باندې در سره خبرې کوم. او مثال د هر یو دلته د کمرمین ځان ته وظیفه ده، زما او ستا ځان ته وظیفې. نو زه سره دا ځواب خلکو ته ما ورکړی هم دی مخکې. نو ستا پوښتنه په ځواب سره همدا په ټیم کې د هر یو رول خپل رول معلوم دی. نو که پلان یو ښه پلان دی او که رول یو ښه رول دی. صحیح. د لیګ تر لیګ هم فرق کوي. مخکې په لیګ باندې مو وغږېدو. کوم لیګ یې ډېر خوښوي او پکې په راحت کې وي چې غواړې همیش په هغه کې ولوبېږي؟ او بل دا ده چې دویمه پوښتنه دا ده چې اکثره لوبډلې تا ته په پښتو باندې ځړونې کوي په فیسبوک پاڼو باندې. د دې راز په څه کې کېدلی شي؟ زموږ پښتو ژبه ډېره پاتې ده، یعنې څوک یې اکثره ځانو کې خو څوک نه پېژني نه. نو کله چې مونږ لاړ شو مونږ په هر ځای کې انګلیش باندې خبرې کوو. بیا چې کله داسې خبره راشي د دوی پوښتنه کوي چې تاسو ژبه چې بیا زه ورته خپله نو اکثره په ډېرو لوبغاړو باندې یو دوه ټکي زده کړي. او اوس الحمدلله پښتو یو خلک پېژني، خو کس دا هم نه ده پېژني چې پښتو یو ژبه ده. نو بیا دوی مونږ نه پوښتنه کوي. نو دوی ځکه دا لیکنه هم کوي، دوی هلته بیا ګوګل نه ټرانسلیټ کوي او یا پوښتنه کوي، یا زما کوم انډیوالانو نه پوښتنه کوي. ځکه زما ملګري خو دوی هم پېژني، ټول سوشل میډیا کې سره یو خوا دېخوا کېږو. بیا دوی ته میسیج کړی چې دغه شی کولی خو څنګه بیا دوی ځواب ورکړي چې دا صحیح ده. نو دوی خوښېږي. اوس خو چټ جي پي ټي هم همکاري کولی شي. هغه هم کولی شي. ښه دی الحمدلله. دا زموږ تاسو د ژبې دپاره یو خدمت کول به ورته وایو، خدمت ته چې بهر خلک زموږ تاسو پښتو غواړي چې زده کړي او پښتو خبرې وکړي. موږ اکثره وخت ګورو چې ګوربز په خپل ژوند کې ډېر سخي دی او د ډېرو هیوادوالو ملاتړ یې کړی دی په مالي لحاظ په نورو برخو کې. ولې دا ډېر څه له میډیا شاته پاتې شوي دي یا د اف د ریکارډ پاتې شوي دي؟ راز یې په څه کې ګڼئ؟ خپله نه غواړئ چې دا څه رسنیز شي او که نه بل څه دي؟ ښه پوښتنه ده. تقریبا 3-4 کاله کېږي چې ما دا کار روان کړی دی، دا لړۍ ما روانه کړې ده. خو تر اوسه مې کوم شیان په سوشل میډیا کې نه دي راوستي، ځکه خیریه بنسټ ورته زه نه لرم. نو که د خپل پیسو خلکو ته ښیم ما ته ځان بد ښکاري او ما ته هغه ثواب پکې نه ښکاري. 3 کاله تقریبا 4 کاله کېږي چې ډېر کورونه په ځان مې ډېر بوج هم راوستی، په ځان باندې ډېر مشکل هم راولم. خو دا مې یو وظیفه ګڼلې ده، لکه خپل ځان باندې مې دا یو بوج اچولی چې زه باید 3,500 کورونو لپاره چې هر څنګه یې یو څه برابر کړم، هم پروژه کې، هم په اخترونو کې، هم په همداسې میاشتني د دوی کوم د میاشتو هر څه چې. نو مخکې مې دا نه غوښتل چې سوشل میډیا ته راولم. دا چې اوس مجبور یم، د خلکو توقعات او د خلکو غوښتنې هم زیاتې دي، مشکلات هم زیات دي، غریبي هم زیاته ده په وطن کې. دا چې زما د لاسه څه پوره کېږي نو باید ووایي کما. نو اوس مې پلان کې شته چې یو خیریه بنسټ ډېر زر انشاءالله زما په خپل نوم باندې به یو خیریه بنسټ جوړوم، تر څو څنګه مې چې جوړ کړو انشاءالله زم به یو څو هیوادونو ته به سفر هم کوم. هغه زموږ هغه غیرتي هیوادوال چې په خارج کې ژوند کوي، زه خپله په خارج کې ژوند کوم اکثره وخت، نو ما ته احساسېږي کله چې ته په خارج کې ژوند کوې او ته په افغانستان کې مشکلات وګورې نو ستا زړه ډېر درد کوي، ځکه خپله رسیدګي هم نشي کولی او د خارج نه چې کله ګورې ډېر زیات درد کوي. نو زه په دې 100% مطمئن یم چې انشاءالله زه هر هیواد ته لاړ شم، زموږ هیوادوال به په دې کې ما سره ډېر پوره همکاري وکړي او زه به د دوی څومره همکاري چې زما سره کوي زما خیریه بنسټ د لارې، هغه به ټول حقدارو خلکو ته دلته سپارم انشاءالله. دې دپاره به یو خپل پراپر ټیم جوړوم
نو دا مې پلان کې شته. نو ډیر زر به انشاءالله دا خیریه بنسټ هم مخکې راوړم او ټول هیوادوال به انشاءالله وګوري او بیا به کوشش کوو. د لیدونکو یو نوی خبر و د رحمان الله ګربز لوري، خدای دې د هغه په مټو برکت کړي. یو بله پوښتنه هم چې البته په همدې د فاونډیشن خبره تاسې وکړه، دا فاونډیشن کې تاسې فعالیتونه پیلوئ، دا به په کومو برخو کې وي او څومره به له نور متفاوت وي؟ زه یو د یو ځوان په حیث باندې زما ډېر زیات خوښېږي. زما به اکثره د یتیمانو هغه یتیمان چې د مور او پلار سیر نه بې برخې دي، هغې به زما ډېر سوچ وي. بېوزله کورنۍ خو به پکې ضرور وي، خو د ماشومانو په درسونو باندې، د ماشومانو په راتلونکي باندې، د ماشومانو د خویندې ورونو د دوی په راتلونکي باندې به زما ډېر زیات سوچ وي. زما خیریه بنسټ به په دوی باندې ډېر فکر کوي. انشاءالله همدې دپاره مې سوچ هم کړی دی او دې دپاره مې تکړه تکړه کسان هم پیدا کړي چې خپلې پوره هلې ځلې وکړي تر څو حقدار خلک او تکړه خلک را پیدا کړي. هغه څوک چې راتلونکي کې زموږ تاسو د افغانستان په ګټه تمامېږي، د افغانستان د آینده دپاره ډېر څه کولی شي، د هغې سره ډېر کومک وکړی شي. نو انشاءالله په بېلابېلو برخو کې به خدمتونه کوو. کوښښ مې هم دغه دی، الله دې وکړي چې زما دا وړوکی ځان د افغانستان د خلکو دپاره ډېر څه وکړی شي انشاءالله. وروستۍ دوه پوښتنې دي چې ستاسې وخت هم لنډ دی، چیرې په سفر روان دي. یو پوښتنه دا ده چې اکثره ملي لوبغاړي چې ګورو دوی په مختلفو برخو کې پانګونې کړي دي، شرکتونه لري، په سوشل میډیا کې موږ تاسې ته ویډیوګانې راځي. د ګربز څه داسې خاصه اراده ده؟ ځینې دي روزنځایونه یې جوړ کړي دي، اکاډمیان یې جوړ کړي دي، په لوبغالو باندې کار روان دی یا په نورو برخو کې پانګونې کړي دي. ستاسو هم څه داسې خاص اراده شته او که څنګه؟ بالکل لوبغاړو کړي دي، ما هم ځینې شیان کړي دي، خو هغه د سوشل لکه زما نه خوښېږي چې خپل شخصي ژوند د سوشل میډیا مخکې راولم. ځینې کارونه مې شته، همداسې وړه وړه بزنسونه مې هم شته، الحمدلله دومره څه مې ژوند کې شته چې ښه دي. خو دا چې ډېر وخت نه سوچ کې مې یم ورته او یوازې ځان باندې نه توانېږم چې وکړی شم. نو دلته مې اول سټارټ د خوست نه کوم، که چېرته ځکه خوست کې زېږېدلی یم او خوست کې را پیدا شوی یم، اول حق د خوست را باندې کېږي. نور به انشاءالله بیا همداسې نورو ولایتونو ته ځم. کوښښ به مې دا وي چې زما دلته په خپل نوم باندې یو شبخانۍ او دلته هر څومره چې دا نه وایم چې په ډېر غټ لیول به وي، خو کوښښ به کوم چې هر څومره مې وسي او د خپلې خوشنشت دپاره په دې بخش کې مې یو خدمت وکړم د خپل هیوادوال دپاره چې زموږ تاسو ناروغان د دې ځای نه بل ځای ته لاړ نه شي. نو ما به کوښښ دا چې دلته یو ښایسته شبخانه جوړه کړم او معیاري شبخانه جوړه کړم او ښه ډاکټران ورته راولم د نورو هیوادونو نه. پلان کې مې شته انشاءالله چې ډېر زر به د دې کارونه شروع کړو. نو توکل په الله، نو د الله راته آسان کړي. ځینې شرکتونه د ګربز نور لوبغاړي هم لیدلي دي چې هغوی د هغوی سره مختلف قراردادونه لري، ویډیوګانې جوړوي، خپرونې ورته جوړوي. شخصا زموږ نه داسې غوښتنې کېږي، ځکه موږ په خوست کې دلته فعالیت کوو چې که د ګربز سره زموږ رابطه وکړي، ستاسو په ذریعه باندې د هغوی سره زموږ جوړ آمد وشي. اما تر اوسه داسې څه نه دي تر سترګو شوي. په خپله نه غواړئ او که نه وخت مو دې ته ډېر نه دی ورکړی؟ دا پوښتنه اکثره مانه کېږي. خپله څوک نه غواړي؟ زه خو یو ملي به ورته ووایي او بیا د یو ځوان په حیث باندې هر وخت مې دا کوښښ کړی چې زمونږ افغاني او خپل د افغانستان تولیدات خلکو ته وښیو. دا رواج په انډیا او په پاکستان په دې ځایونو کې شته، خلک یې کوي په لوبغاړو باندې، خو په افغانستان کې ډېر کم دی تر اوسه پورې. د دې دپاره زما منیجر شته، زه کوم اکثره په دوبۍ په انډیا دې ځایونو کې کوم د انډیا خلکو دپاره، دا چې هغه زمونږ په ویلیو باندې پوهېږي، موږ ورته اهمیت شاید ولرو. خو زمونږ افغانستان کې دوی سره یا دا احساس نه پیدا شوی چې مونږ د دې خپل برانډینګ مارکیټینګ څنګه وکړو، د چا طرف نه وکړو، څوک مناسب کس دی چې مونږ ورته وټاکو. ځنه ما سره هم کنټیکټ کړي دي، ډېرو را سره کړي دي، خو هغه لیول باندې چې زه غواړم یا باید ووسیږي هغه رقم ته دوی نه راځي.
دوی داسې یو غوښتنه وي چې هغه زما ضمیر نه مني چې وایي کوم غواړم چې د افغانستان هر تولیدات چې هر څه چې نړۍ ته موږ وښیو خلکو ته یې وښیو تر څو د افغانستان دپاره نور شیان هم زموږ داسې شیان راوځي. الحمدلله په افغانستان کې د یو شي کمی هم نشته، هر څه شته، خو تر اوسه راوتي نه دي ځکه د مارکیټینګ یو داسې شی ده چې ته یو برانډ ته مارکیټینګ کوې هغه به مخکې ځي، که ته چې مارکیټینګ نه کوې هغه هېڅ شی هم نه کېږي. نو مارکیټینګ کې زموږ افغانستان خلک لږ پاتې دي، تجاران به ورته وایي، زموږ شرکتونه به ورته وایي، خو ولې نه چې مناسب وي بیا هم کومه زه هر وخت آماده یم، نو ولې نه کوم به. سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو کې یو څه داسې خوش طبیعته معلومیږي په عام او ساده ژوند کې هم همدغسې که څنګه؟ ساده زموږ همدا ژوند دی. وګوره دلته خو زه ګورم کرکټ دی، بیټ دی، بال دی، زما همدا ژوند دی که رښتیا درته وایم. او بل دا ده چې زما ډېر نرم مزاج دی، زه غواړم چې ملګرو سره نږدې پاتې شم، ملګرو سره او د خلکو سره سپیشلی د خپلو هیوادوالو سره څومره مې چې وس وي. د وس نه ایخوا خبره وس باندې انسان ګناهګار. کوشش مې هم دا چې د خپلو هیوادوالو سره نږدې پاتې شم، او کوشش مې هم دا چې لږ مذاق جوړ کړم د مشرانو سره. ډرول مې ډېر خوښېږي چې یو څوک وډر کړم. او دغه کارونه دي دا خوند راکوي ځکه چې نه غواړم چې ډېر ځان را ټول کړم تر څو ډېر خلک ما لیدلي ځان یې ډېر زیات راټول کړی او بیا خوند نه کوي. زمونږ د کرکټ ژوند به یا 10 کاله یا 15 کاله، نو هغې نه وروسته هم ژوند لرو که چېرته الله ژوند راته لیکلی و، نو بیا خوند نه کوي چې څوک په لاره درته راځي او لاره درنه بدله کړي. نو زمونږ د ژوند باید دغه شانتې یو سوشل ژوند دی چې 10 کاله بعد هم خلک راځي مینه را سره وکړي او 20 کاله بعد هم مینه را سره وکړي، نه دا چې د کرکټ ټایم سره څو خلک را سره مینه کوي، کله مې چې کرکټ ختم شو بیا مې څوک نوم هم نه اخلي. نو زما شخصي سوچ او فکر دا دی چې یو داسې څوک جوړ شم چې هم رانه څوک خفه نه وي، هم را سره تل خلک مینه وکړي او زه هم ورته مینه ورکړم. نو دا زما کوشش دی او دا ډېره مننه. کور ودان دا د پوښتنو نه پوښتنه پیدا کړي. زه کوشش کوم چې مرکه راټوله کړم. موږ شپږیزه کې ولیدل چې ځینې مینهوال درغلل، د هغوی په سترګو کې اوښکې وې، حتی ژړلي. داسې یوه وروستۍ خاطره که راته ووایې بیا خپرونه په همدې راټولو. ځوانان خو ډېر داسې را سره مخامخ شوي دي، خو زما دپاره تر ټولو چې جالبه یې چې زه یې خپله ډېر زیات احساساتي کړم. بیخي یو بوډا سړی و، راغی زمونږ د کاکا او د پلار په زوی و، مایوبي کې پریکټس کولو، هلته شپه وه فکر کوم، او شپه وه راغی ډېر زیات په څه به ووایم بد حالت کې و، یعنې دا ځایونه یې سره وینې و، کوم مریضي لرله، او صرف د ده دا یو ارمان و چې ما وګوري. هغه زوی المسي ما ته ویلې چې مونځ به یې کولم دا خبره یې کوله چې ما د سره ملاقات یو ځل وکړي. یعنې په هغه کې راوړی و، ویلچر کې راوړی و، خپله خو نشو ګرځېدی. خلکو شاید دا ویډیو کتلي هم وي، خلکو پوسټ کړي وه، ویډیو را پوسټ کړي وه. نو هغې چې کله ما ته دا خبره وکړه چې زما دا یو ارمان و، زه مثال داسې مریضي لرم، خو دا یو ارمان مې اوس که مړ شم نو مړ دې شم. یعنې هغه د ده ژړا، هغه د ده احساس، هغه د ده خبرې زه دومره احساساتي کړم چې ما هم ځان کنټرول نه شو کړی. کنې زه ډېر تکړه یم په دې شي کې ځان کنټرولولی شم، خو په هغې ورځ مې هېڅ ځان کنټرول نه شو کړی. نو داسې نور ډېرې خطرې، خو دغه یو داسې یو خبره وه زما دپاره خطره به ورته ووایي یا به احساس ورته ووایي چې زما به کله هیر نه شي، او د دوی برکت به چې زه به نور هم ډېر زیات محنت کوم تر څو د دوی دپاره لوبې وګټم انشاءالله. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې ویاړلی ستوری ښاغلی ګوربز، ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړئ. قربان شم تاسو نه او تاسو ټولو لیدونکو نه ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ. آباد اوسئ.